چې کو دا پروګرام تاسو سلیکټ کړئ دا یو پروګرام نو د کې به تاسو ته بیا ورک پرمټ ملاويږي www.canada.ca چې کوم کې نو لیکلی وي دا به تاسو پرې ته به ګوتې نه وړئ ځکه السلام علیکم ملګرو زم فواد خان او تاسو ته هرکله ویم خپل د نوې یوټیوب چینل کې ویلکم ټو زما کینیډا ملګرو چې څنګه مخکې ما تاسو ته ویلي دي چې زما د ویډیو جوړولو مقصد دا دی تاسو سره یو هیلپ کوم یو ګایډلاین در کوم تاسو ته هغه انفارمیشن در مخامخ کوم چې کوم اولریډي د کینیډا د ګورنمنت طرف نه تاسو ته پبلکلی اویلیبل دي تاسو ته به تھیوریټیکلی هر څه خبرې کوي چې څنګه اشتلي داخله سکول دي څنګه نه خلک تاسو کنفیوز کوي زه به تاسو کنفیوژن وکړم تاسو ته پریکټیکلی آنلاین زم او تاسو ته به سټپ بای سټپ هغه پروسس خم د کې به تاسو ټول کنسپټ هم کلیر شي او تاسو ته به ان شاء الله داخله کې هیڅ مشکل نه وي پہله به تاسو کالجز او یونیورسيټیز باندې ځان پې کې چې کالجز ته اپلای کول غواړئ کو یونیورسيټي ته اپلای کول غواړئ او دې باندې ما یو ویډیو جوړ کړی کو تاسو نه کتلې تاسو لاړ شئ ما ډسکرپشن کې کلیک کې هغه ویډیو مې تاسو ته مخامخ راشي هغه کو تاسو وګورئ تاسو به یونیورسيټیز او کالجز باندې کې کنسپټ پورا کلیر شي پبلک وی کو پرایویټ وی کالجز به سلیکټ کوئ چې کوم سره DLI وی مطلب ډیزیګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن نمبر د دې مطلب دا چې دا ګورنمنت تصدیق کوي چې دا د کالجز کې داخله اشته شي هغه نه پس بګورئ چې هغه کالجز چې دی هغه PGWP افر کوي او کنه PGWP مطلب پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ د ګریجویشن نه پس تاسو لاغه پرمټ درکې د کار کولو او کنه مده مادم دغه ویډیو کې چې کوم تاسو ته ما یاد کړه اته ولر شي هغه دا کانسپټ هم تاسو کلیر شي هغه نه پس راځو یونیورسيټي طرف ته یونیورسيټي کې چې دی تاسو داخله غشته چې دغه کورسز وګدوي او دغه فیس هم زیات وي هغه متاسو د مخ خیم هغه کې DLI نمبر وی مطلب ډیزیګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن نمبر وی هغه یونیورسيټیز بس سلیکټ کوي کالجز وی کو یونیورسيټیز وی د ځوانو بتاسو ته بیل ویب سټ خیم هر یو ویب سټ کې لکه د کالج ویب سټ کې به د کالجز ټول لیست وی او یونیورسيټیز کې به ټول لیست اف یونیورسيټیز وی نو راځي چې تاسو ته پریکټیکلی یو خیمه چې کوم ویب سټ ته تل دي او کوم پروګرام چې سکول دي دا چیزو ملګرو راځي چې مخکې لاړ شو د ویب سټ ته www.canada.ca او دا کلیک کې دا ویب سټ راغی دا د ګورنمنت اف کینیډا خپل ویب سټ دی دا هغه ویب سټ ته چې کوم کې د دنیا جهان د کینیډا متعلق انفارمیشن پروت کو پولیټیکل وی کو هغه امیګریشن سره ریلیټډ وی کو هغه سټیزن سره ریلیټډ وی کو هغه وزټر سره ریلیټډ وی مطلب چې او دا هغه ویب سټ چې کوم نه ټول ایجنټانو دا کم ټول کنسلټنټس دلته انفارمیشن او جته او تاسو ته در مخامخ کوي بس صرف او صرف دا تاسو نه کوتاهی کیږي چې تاسو ټایم نشي ورکول لیک شانت ټایم د ویب سټ لور کې او دا ریډ کې تاسو هر کار خپل کول شي تاسو هر اپلیکیشن خپل فل کول شي او سبمټ کول شي کوغه وزټر وی کوغه سټوډنټ وی کوغه امیګریشن وی کوغه ار سوي تاسو خپل لاس کې دي خپل پورټل خپل دغه ساين ان جوړول شي او ټول انفارمیشن تاسو سبمټ کول شي آنلاین نو راځي انګلیش باندې به کلیک کو او دا نه تاسو ټول د ویب سټ کې تاسو ته خي چې ساين ان اکاونټ ساين ان کولای شي تاسو ساين اپ کولم شي ټیکس باره کې بینیفټس جابز باره کې هر شي سره ریلیټډ امیګریشن اینڈ سټیزنشپ سره ریلیټډ کنه نو ټول نن به مونږه ورکول دکې DLI نو باور کې کلیک کوي تاسو دکې نو تاسو ته راغی ډیزیګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشنز لیست دا DLI دا چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته ټول هغه یونیورسيټیز او کالجز راشي چې کوم کې تاسو داخله اشته شي خو دې نه مخکې تاسو ته یو بل کنسپټ کلیر کوم چې کینیډا کې 10 پروینسز دي د هر پروینس چې د کنه هغه بیل الته کې بیل یونیورسيټیز دي بیل الته کې کالجز دي نو اونټاریو ټولو کې غټه صوبه ده دلته کې د کینیډا کیپټل چې دغه اټوا ده او ټورنټو چې هغه ټولو کې لوی ښار دی نو ټولو کې زیات خلک دلته راځي او ټولو کې زیات ورک پرمټ او ټولو کې زیات انسټیټیوشنز هم دلته کې دي نو په انټرنیټ چې تاسو لاړ شئ یا چیټ جی پی ټي باندې تاسو ټایپ کې د هر پروینس په بیل ویب سټ ورو دي سبب وایي چې دا ویب سټ ریکمند کوم دا ویب سټ ریکمند کوم دا ویب سټ ریکمند کوم او تاسو هغه ویب سټ دلته کې خم چې کوم د ګورنمنت خپل ویب سټ دي اوثنټیک دي او تاسو مس ګایډ کولی نشي تاسو پکې کنفیوژن نشي پیدا کولی نو دې سره به تاسو کوئی کوېسچنز وي تاسو مانه تاسو کوی وخت سره زه په نور ویډیوز هم جوړوم و صرف تاسو ته هغه شیزونه خیمه چې کوم دلته کې ګورنمنت تاسو ته خول وړي
ها دې کې نمبر 1 چې دی چوز یور پروvince پهله خپل پروvince چوز کې بیا سکول سیټي وغیرہ بیا هغې سره ډي ایل آی نمبر شته وکړو نو دلته کې موږ کلیک کو اونټاریو دا اونټاریو زموږ صوبه ده اونټاریو تاسو کلیک کو دې کې دا ګوره سٹارټینګ نومبر 1 2024 کې الیجیبিলিټی ریکوایرمنټس چینج شوي دي فور پی جی ډبلیو پی پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ زیاته سټوډنټانو دلته کې راتلو لارې شوم دا وی چې دلته کې کار کول واړي پی جی ډبلیو پی دا ټولو کې مین مقصد دی دا تاسو خپل ریډ کوئ تاسو ته دلته کې ډېر معلومات ملاويږي لیټ سه وګوره دا د کالج نمونه دي ټیک شو دا A1 ګلوبل کالج دا چې دی د دې میساساګا کې برانچ د سکاربرو کې دا سټیز دي ټیک شو دا د ډي ایل آی نمبر دي دا انسټیټیوشن نمبرز دي دا د هغوی ډي ایل آی نمبر دي دا کم سټیز کې دي دا د کیمپس نمونه دي ایست کیمپس ویست کیمپس کنه او دا چې دی پی جی ډبلیو پی الیجیبل پروګرامز د کې شته او کنه د کې لیکلي نو چې کم کې نو لیکلي وي دا به تاسو پرې ته به ګوتې نه وړئ ځکه چې تاسو ته پی جی ډبلیو پی نه کې ورک پرمټ نه درکوي نو دې کې د ایجوکیشن اشتو څه فایده نشته تاسو ته نو ولنې شی خو دا شو چې دې کې هماغه یونیورسټیز لیست کړی شوي دي ځکه دا ګورنمنټ ویب سایټ دی دې کې غلطي نشي کېدی نو همدې کالجونو کې به داخله اخلئ ځکه چې دې ټولو سره ډي ایل آی شته بیا دې کې به هغه ګورئ چې کوم سره ورک پرمټ وي ګوره دا نو 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 صحیح شوه دویم پیج ته به لاړ شئ دې کې چې دی نو 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 که نه نو دې کې موږ هغه ګورو چې کوم کې یس وي دې کې یس راغی خو دا کالج څه عام غوندې کې کالج دی دا پرایویټ کالج دی زما په خیال او دې کې یس لیکلي او ډیټیلز هم پکې لیکلي مطلب دې کې څه شرایط به وي نو دا هم به موږ نو کو دا الګوما یونیورسټي دې کې یس دی دا چې د برامپټن والا کیمپس دی د بل ښار کې د بل ښار د یونیورسټي یو ده دا ټوله دا ټوله یونیورسټي یو ده او دا بیل بیل ښارونه کې د هغوی بیل بیل برانچز دي اوس دا شو صحیح شو څه د الګنکن کالج دا یونیورسټي ده دا کالج دی دا مکس دي دی کې دواړه کالجز کې دا چې کالجز کې شارټ کورسز وي او ارزان وي او ډیپلومي وي پکې او یونیورسټیز کې چې دي هغه لنتي کورسز لکه 4 کالو کورس وي پکې او هغه کې ډیګریز دي تاسو ته په دې باره کې ښه معلومات وي او یو بل خبر دا ده چې کالجز کې هغه کورسز کې پی جی ډبلیو پی ورکوي چې کوم د 8 میاشتو نه زیات دي دې باره کې ما خبرې کړې دي مخکینی ویډیو کې دغه کې به هم تاسو کلیر شي نو 8 میاشتو نه زیات چې پروګرام لګا یو کال دو کال نو هغه کې تاسو ته پی جی ډبلیو ملایږي نو دې کې اوس الګنکن کالج کې لیکل دي یس صحیح شو او دا نمبر هم دي نو موږ وسکو الګنکن کالج چې دا پبلک کالج دی تاسو ته اوس بل ویب سټ کوم دا ویب سټ ولته کې په ځای پریدو لاړ شي بل ویب سایټ ته کې به ټایپ کې تاسو ontariocolleges.ca ٹھیک شو ontariocolleges.ca دا به ټایپ کې نو دا ټول دا ویب سایټ کې دا یو مشترکه یو ویب سایټ ته دی کې ټول پروګرامونه ټول کالجونه تاسو ته خی یو په یو باندې بیا کې انډیویډوالي تاسو تللی شئ تاسو سلیکټ کولی شئ کم کالج یادوي نو اوس لکه پروګرام ان کالجز شو ایکسپلور کالجز صحیح شو ایکسپلور کالجز ته به لاړ شئ او دې کې دا الګنکن کالج 2 کې رومنه دی دا پبلک کالجز دي دا تاسو ته وختي چې کوم ما ویلیو کمیونټي کالجز پبلک کالجز دا ټول د ګورنمنت فنډډ کالجز دي او دا خط تصدیق شوه دي دا الګنکن دلته کې راغی او دلته کې چې بل دغه ته لاړ شئ پیج ته دلته کې هم لیکلي دي الګنکن کالج دا کالج دی ټیک شوه نو اوس دې کالج ته چې لاړ شئ نو دا ټول کالجونه دي ښه دا ټول نومونه به دې کې مخکې راځي دا ټول کالجونه چې دي دا ټول به همدې کې هم وي چې کوم دا ورک پرمټ یې ورکوي نو اوس دې کې راغلو مونږه کوم یو ته دا ټولو کې لومړنی الګنکن کالج نو دې کې مونږ کلیک کو ویو پروګرام کې صحیح شوه پروګرام هم کلیک کړو دا پروګرامز چې دي که نه دې ته اپلای کولی شي دا اوپن دي ښه د دې یو طریقه ده هغه طریقه درته زه مخکې ښیم چې اپلای هم کولی شي تاسو هر شي ډیټیل هم ویلی شئ دلته کې او د هغې نه مخکې به زه داسې وکړم چې مونږ به داسې کار وکړو چې مونږ به د الګنکن کالج خپل ویب سایټ ته لاړ شو ځکه چې دا دې وخت کې مونږ اونټاریو کالجز ویب سایټ باندې لګیا یو ټیک شوه نو هغې دپاره به مونږ داسې کار وکړو چیک کالج ویب سایټس چیک کالج ویب سایټس کې به کلیک کې او الګنکن کالج چې دی دا د هغوی خپل نمبر دی
دا د هغوی خپل نمبر دی، دا اډمیشن د هغوی ایمیل اډرس دی، او دا د هغوی ویب سایټ دی. ټیک شو. انټرنیشنل اپلیکینټ لپاره دا نمبر ملاولی شي. دا تاسو کو څه قسمه سوال وي هغه تاسو دې کې لیکلی شئ. هغوی ته ایمیل او د ایمیل جواب دلته کې ملاویږي. خامخا پاکستان نه چې تاسو به ایمیل وکړئ او په میاشتې پراته وي جواب ورته نه ملاویږي. هر قسمه سوال چې تاسو چې کم پی جی ډبلیو پی ورکوي، تاسو کم پروګرام کې انټرسټډ یې، دا ټول تاسو ته به هغوی په دې ایمیل کې جواب درکوي. او دا ویب سایټ دی د کالج خپل. موږ به اوس د دې الګنکن کالج خپل ویب سایټ ته لاړ شو، کوم د انټرنیشنل سټوډنټ لپاره دی. ټیک شو. دا نمبر 1 او نمبر 2 دواړه یو شانتي دي. باندې کلیک کو او موږ دغه دی راغلو د الګنکن کالج خپل ویب سایټ ته. دا لیکلی دی الګنکن کالج. دا یو مثال دی. دا شانتي بلا کالجونه دي. تاسو د مثال لپاره دا یو کالج درګو ته کوم مخکې تاسو اوس هم تادی کوئ د 20 منټو نه زیات پروګرام نه، 20 منټه څه غواړي، 2 منټو نه زیات نه ګورئ. دا 20 منټو چې وګورئ دا هم غټ شي به وي، تاسو په هغه کې تاسو به ډېر انفارمیشن ترلاسه کړئ. نو دا چې دی د الګنکن کالج شو، آټوا برانچ دی 6 سیټي کې. دا دی الګنکن کالج. نو انټرنیشنل ایجوکیشن سینټر ته راغلو مونږ. دلته کې چې راغلو نو دلته کې به اوس مونږ نیو سټوډنټس کې هم کولی شي. تاسو آی آر سی سی اپډیټس هم تاسو ویلی شي. آی آر سی سی مطلب امیګریشن والا چې څه اپډیټس دي. مونږ په دې کلیک کوو نو د کې ټول راشي چې امپورټنٹ اپډیټس جولای 4 2025 نه پی ډبلیو جی پی چې دی که نه دا نیو الیجیبلیټي راغله. دا سی آی پی کوډس چینج کړل. دا سی آی پی کوډ څه چې دی دا هم درته ښیم. زه تاسو داسې طریقې سره پوهول غواړم که نه چې تاسو کنفیوز نه شئ. سټپ بای سټپ تاسو پوهوم. نو دا سی آی پی کوډس دي. مغه د سی ایل آی چې کوم نمبر دی څه نمبر څه ورته وایي ډي ایل آی، ډي ایل آی نمبر سی آی پی کوډس دی ته وایي که نه. سی آی پی کوډس چې کم کوډس په هغه ډي ایل آی کې راځي او کم کې پی جی ډبلیو پی مطلب ورک پرمټ کولی شي. نو دا ټول تاسو ته لیکلي چې جون کې دا شوی دی الیجیبلیټي دا چینج شوی ده. نو دلته کې ولاړ شي په خپله به دا سټډي کوي چې دا دوی څه وایي کم اپلیکیشن مطلب کم پروګرام سره دا ورک ایکسټینشن ورکوي. اپلاینګ ټو ایکسټینډ کول غواړي خپل سټډي پرمټ دا مرته وښیي. نو دې کې دا ټول شیزونه لیکلي دي. یا صرف ټایم غواړي چې تاسو سټډي کوئ. دې نه علاوه اوس چې موږ هوم ته واپس لاړ شو دې کې یو بل شی او دا لیکلي دي پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ. ٹھیک شوه الیجیبل پروګرامز. نو دې کې به تاسو لاړ شئ دې شي ته پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ والا کم پروګرام دي. دا باندې تاسو کلیک کړو او دلته کې به دا راغلل دا ټول پروګرام چې دي دا یعنی انټرنیشنل ورک پرمټ الیجیبلیټي دا پروګرام کوډز دي. ٹھیک شوه سی آی پی کوډ دی ته وایي. ټیک شوه. او که دا تاسو تصدیق کول غواړئ د ګورنمنټ ویب سایټ ته لاړ شئ چې وختي د کم ما خو دې کې مې طریقو ښیم چې دا پروګرام یا دا کورس چې دی دا تاسو څنګه تصدیق کوئ چې دا ورک پرمټ ورکوي کو نه ورکوي. نو دې ویب سایټ ته راغلی دوباره. ټیک شوه. اوس دا ایرکرافټ مینټننس ټیکنیشن چې دی دا آټوا کې دا کیمپس دی. دا 2 کالو کورس دی او دا د سی آی پی کوډ دا دی. دا سی آی پی کوډ دی. ټیک شوه. دا کوډ به موږ لږ کاپي کړو مخکې. دا کوډ کاپي کړو موږ. ټیک شوه. او په دې باندې کلیک هم کړه. دا پروګرام کوډ دی او دا سی آی پی کوډ دی. دا تاسو بار بار دا ویډیو ګورئ نو تاسو پوه شئ چې دا څه ویل غواړم او دې کې دا پروګرام څه متعلق دی. نو ځکه تاسو ته پریکټیکلی ښیم چې تاسو چې خپله کوئ په خپل کمپیوټر باندې نو تاسو ته به لږ اسانه وي. په دې ما کلیک کړو. دا هغې پکې چې د دې student benefit from dynamic hands on experience دا پروګرام سمري څه باره کې دی. ټیک شوه. ایډمیشن ریکوایرمنټس څه دي. ټیک شوه. پروګرام ډیلیوري پروګرام کوډ دا چې څنګه وسی ماته خو ایریا اف انټرست ټرانسپورټیشن باره کې دی. سکول اف ایڈوانس ټیکنالوجي فیلډ پروجیکټس دا سی آی پی کوډ هم دا الیجیبل فور ورک پرمټ نو لیکلي پکې یس او دا کوډ دی. دا کوډ به لږ سات پس بیا تصدیق کوو او تاسو ښیم. دا ګور دا ټول شیزونه کورس باره کې کورس کې کم کم کورسونه دي. ټیوشن فیس څونه دی. لیټ سه ټیوشن فیس ته مونږ راشو نو ټیوشن فیس دا لیکلي وي پکې وګوره 2000 نه 2500 فور د پروګرام بکس چې دی $800. دا انفارمیشن تاسو ټول په خپل ویلی شئ. ما ته ضرورت نشي تاسو ته وایم. تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو کم کورس کې انټرسټډ یې کولی شئ او په کم طریقې باندې تاسو ورک پرمټ هم حاصلولی شئ. دې کې ایډمیشن ریکوایرمنټ ته به لاړ شئ. الیجیبلیټي څه ده
اوس د دوی یو بل شی یاد ساتئ چې دلته کې سیمسټر چې دی یا یونیورسيټي یا کالج چې دی که نه هغه د سپټمبر نه سټارټ کیږي. سپټمبر کې هم سټارټ کیږي، ګرمیانو کې هم سټارټ کیږي. خو دا ګوره دا د سپټمبر 2026 کې به نیکسټ سټارټ کیږي. دا به والي تر اگست 2027 پورې 2 کاله کورس دی. انګلیش پکار دی، ګریډ 12 پکار دی، ٹھیک شوه. دا ENG 4C دا دی یا آیلټس په تاسو پاکستان نه کوئ هغې باره کې مې دلوم انفارمیشن درکړي چې څونه پکار دی، ٹھیک شوه. دا ټول تاسو ته خولي چې کالج څه ویب سایټ ته ایمیل یې ټلیفون نمبر یې هر شي درته دلته کې خولی دی. او تاسو کو کول واړئ نو تاسو بل ته لاړ شئ، چیټ هم کولی شو دوی سره، یو په یو به سره چیټ هم کوي، ٹھیک شوه. او تاسو ته به ګایډنس هم درکوي، زمانه زیات ښه ګایډنس به هغوی درکوي. کو تاسو چېرې انټرسټډ یې او سیریس یې نو تاسو کولی شئ دا. ښه نو دا واپس به راشو هماغې پیج ته چې کوم نه موږ سټارټ کړي وو چې تاسو ته لږ اسانه شي، ټیک شوه. دا لومبنی ویب سایټ څه شو، دا صحیح شوه. نو دې ته به موږ راشو. دا تاسو ما ویلي ده ایر مینټننس ټیکنیشن CIP کوډ دا دی. نو دا اوس واپس هماغې ویب سایټ ته لاړ شو چې کوم لومبنی ویب سایټ و کوم کې موږ تاسو ته دا ترګوته کړی و چې دا کالج دی دا دغه دی. دې کې به اوس لاړ شو، دې کې موږ ټایپ کو دې کې به دا ځای کلیک کې، دې کې هم CIP کوډ وغیرہ، بلکې دلته به لاړ شئ او دې کې به ټایپ کې CIP کوډس، ٹھیک شوه. CIP کوډز هم ټایپ کړل نو تاسو ته به اوس راشي دا ورک ان کینیډا افټر ګریجویټ دا، ٹھیک شوه. نو په دې والا باندې به کلیک کې او دا راغی. نو دلته کې به تاسو چیک کولو لپاره ورکې هغه CIP کوډ چې کوم تاسو ته ما په دې یو کې خولو چې دا موږ وختي کاپي کو چې آیا دا رښتیا ورکوي ورک پرمټ د ګریجویشن نه پس. نو دا موږ کاپي کو، دلته لاړو موږ او دلته چیک بلو ټو فایند آؤٹ وچ کلاسیفیکیشن آف انسټرکشن پروګرام. CIP دا مطلب دی کلاسیفیکیشن آف انسټرکشنل پروګرام code in the transport category is eligible for post graduation work permit. نو دې کې به دا موږ ورکو دا کوډ وختي نه، ټیک شوه. او انټر یې کړه، دا دی راغی ایر فریم میکینکس اینڈ ایئرکرافټ مینټننس ټیکنالوژي ټیکنیشن CIP کوډ دا لیکلی راغی یور CIP کوډ از الیجیبل. اٹ مینس چې او واقعي الیجیبل دی. نو چې کو دا پروګرام تاسو سلیکټ کړئ دا یو پروګرام نو دې کې به تاسو ته بیا ورک پرمټ ملاویږي، ٹھیک شوه. دغه شانته بلا شی پروګرامونه دي، ٹھیک شوه. نو دا صرف د الګنکن کالج تاسو ته ما وښولو، د الګنکن کالج، ٹھیک شوه. هغې نه علاوه چې بیا څونه مخکې ځې اوس واپس DLI ټایپ کړه، دلته کې DLI هم ټایپ کړو، د ډیزګنیټډ لرنینګ انسټیټیوشن راغی، دا کې لیست کې بیا راغی، بیا لاړ شئ تاسو اونټاریو ته لاړ شئ، بیا تاسو دلته کې لاړ شئ. نو دلته کې به تاسو مخې سره ګورئ. اوس کو یو بل واړی هغه هم درته وښیم، صبر کوئ یو بل به درته وښیم چې تاسو لیک کلیر شي چې تاسو صحیح په بیسک باندې پوه کړم چې کالج ته به څنګه اپلای کوئ. بیا به بل اپیسوډ کې تاسو ته زه ښیم چې تاسو اپلای وکړئ، هغې نه پس به بیا تاسو ته څه پروسس سټیپس وي او بیا هغې نه پس چې کله تاسو ته اکسپټنس لیټر میلاو شي بیا به تاسو څه کوئ. ښه دا نو دی ټیک شوه. دا یس والا دی براک یونیورسټي چې دی دا هیملټن کیمپس دا یونیورسټي ده. او دا یونیورسټي چې دا اوس یونیورسټي باره کې درته وښیم، دا چې کوم تاسو ته ما دا وښولو انټریو کالجز، دې کې ټول کالجز نومونه دي. اوس یو بل ویب سایټ دی د هغې نوم دی Ontario University Application Center.ca OUAC.ca. او دې کې ټول هغه یونیورسټیانې دي، تاسو د پروګرام حساب سره دلته کې کلیک کولی شئ. مطلب دا یو داسې دغه دی مشترکه ویب سایټ دی چې ټول یونیورسټي لیست په دې کې انډیویژل یونیورسټیانو ته کو تلل غواړئ نو پلانینګ فور یونیورسټي نو دې کې به اوس موږ سرچ کړو چې کوم یونیورسټي نو موږ به دلته کې په دې باندې کلیک کړئ او کوم یونیورسټي موږ براک یونیورسټي هغې کې لیکلي وو که نه،
نو موږ ولاړ شو براک یونیورسيټي ته. براک کلیک کې نو دا د براک یونیورسيټي راغی. دا براک یونیورسيټي ده. ٹھیک شو دې کلیک کې نو اپلای ټو انډر ګریجویټ انټر یونیورسيټي. نو موږ ولاړ شو براک یونیورسيټي خپل ویب سایټ ته. تاسو خپل ویب سایټ ته ډایرکټلی هم تللی شئ. ته خیمه غوډه تاسو دلته نه خیمه چې د براک یونیورسيټي ته به تاسو دلته نه څنګه دی نو براک یونیورسيټي دلته کې د تاسو ته وښیمه چې دا دلته کې کلیک کې براک یونیورسيټي. دا د براک یونیورسيټي خپل ویب سایټ راغی. اوس ټیک شو براک یونیورسيټي خپل ویب سایټ راغی او دې کې چې کوم پروګرام دي وګوره دې کې تاسو چیټ هم کولی شئ. ون آن ون چیټ به تاسو سره کوي ریکروټمنټ افیسر چې تاسو سټډي کول غواړئ څه پروګرام تاسو ته لپاره ښه دی. ایکسپلور پروګرامز کې ټیک شوه نو سرچ کولی هم شي کوم پروګرامز دي زما لپاره. نو هلته کې لیکلي چې دا یونیورسيټي چې ده دا دلته کې لیکلي چې دا یس ده د ورک پرمټ لپاره یس ده او دا د دوی DLI نمبر هم دی. نو دا تصدیق شوی یونیورسيټي ده. دې کې اوس تاسو باندې ډیپینډ کوي چې کوم کورس کول غواړئ. لیټس سے کو دا کورس کول غواړئ نو دې کې تاسو ته ټول دا شیزونه ښودلي دي او دې کې به تاسو ته دا هم وښیي چې دا کوډ دی د یونیورسيټي دا کوډ دی دا کورسونه دي پکې دونه کریډټس دي پکې دا ټول ډیټیلز به تاسو ته وښیي. پروګرام ویب سایټ ته ولاړ شئ نو دا بیچلرز اف اکاونټینګ ایډمیشن ریکوایرمنټ به ورته وښیي. کاسټ اینډ بجټینګ به ورته وښیي. دا ټول به درته وښیي او تاسو دا هم دوی نه کنفرم کولی شئ بیا چې دا PGWP درکوي که نه درکوي. او زیاتره پروګرامونه تاسو ته چې ما ویل چې کوم یونیورسيټي پروګرامونه چې کوم 4 سالو نه زیات کوي هلته کې لیکلي چې او شته نو بیا به وي پکې. نو دا د براک یونیورسيټي ویب سایټ شو. نو دې کې تاسو مختلف کالجز چې دی هغه سلیکټ کولی شئ او کتلی شئ. ټیک شوه اوس دې کې لیکلي دا کالج چې دی ګوره دا کم کالج دا اوس ماته معلوم نه کیمبرین کالج دې کې شته او دا هم کمیونټي کالج دی پبلک کالج دی. ټیک شوه نو دې کې لیکلي چې دا نه ورکوي ورک پرمټ نه ورکوي. نو دا طریقې کار دی. د ویب سایټ ته ولاړ شئ دا د ګورنمنټ ویب سایټ دی. دې کې ټول هر شیز تاسو ته اوتھنټک شیزونه ښیي. هغې نه پس بیا به تاسو ولاړ شئ کالج یونیورسيټیز کالجز ته. کالجز کې چې کوم پروګرام سلیکټ کول غواړئ څنګه د طریقه وښولم هغه طریقې سره به وکړئ او بیا چې اپلای یې کړئ لیټ سے کو تاسو اوس کم کالج موږ وختي سلیکټ کړی و الګنکن کالج که نه کو چېرې تاسو دې ته اپلای کول غواړئ تاسو ایډمیشن کول غواړئ تاسو ایډمیشن هم کولی شئ. هغه ټول طریقې چې دي هغه تاسو ته راشي او همدلته نه تاسو ویب سایټ باندې ایډمیشن اخیستی شئ. هېڅ دې کې راکټ ساینس نشته. او چې ایډمیشن مې واخیستو نو بیا تاسو ته لیټر اف اکسپټنس راځي. هغه نه پس بیا PL یو شی وي بیا هغه نه پس TL یو شی وي. هغه ټول ما تاسو ته دې نه مخکې ویډیو کې ښودلي دي. هغه ویډیو وګورئ خامخا نو هغې نه مو تاسو څه زده کړئ. نو دا د نننۍ ویډیو ملګرو امید دی چې تاسو به خوښه شوي وي. ما سره هم په دې سفر کې سات راکړئ. ما سبسکرایب کړئ لایک کړئ دا ویډیو شیر کړئ. زما تاسو نه هېڅ لالچ نشته خو زما مقصد دا چې تاسو په هغه شیز پوه کړم چې کوم تاسو ته پبلکلی اویلیبل انفارمیشن دی او تاسو ته آګاه نه یې خبر نه یې. تاسو زما مقصد دی تاسو خبر کړم چې تاسو خپل کار خپله کولی شئ او تاسو ته لږ هیلپ وشي زما طرف نه او ستاسو طرف نه ماته دعا میلاو شي. دې نه غټه خبره بل څه کیدی شي زما لپاره. نن دپاره دا کافي وه. انشاءالله په دې سفر کې به یو ځای اوسو او انشاءالله چې څونه نه کېږي ستاسو خدمت به کوم او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.